هلی یو مست ماښام ته د زړه لالې وګورئ. هلی یو مست ماښام ته د زړه لالې وګورئ. یو زوړ رباب پیدا کړئ، یو زوړ منګی وګورئ. جذبه مې بیا ځوانه شوه په وینو خوله لګوي. جذبه مې بیا ځوانه شوه په وینو خوله لګوي. د دار څه غم پکار دی چېرته سپرلی وګورئ. د هغې سترګې وږي زما اروا مړه ده. د هغې سترګې وږي زما اروا مړه ده. هغې ته ګل وګورئ، ما ته ازغې وګورئ. چې کاروان مخکې بوځي د لر او بر پښتنو، چې کاروان مخکې بوځي د لر او بر پښتنو، سړي ته کار مه ګورئ، کار ته سړی وګورئ. چې کاروان مخکې بوځي د لر او بر پښتنو، سړي ته کار مه ګورئ، کار ته سړی وګورئ. د ګمنامۍ ځنګل کې هسې ژوند مه تېروئ. عثمان تاثیر صاحب، د ګمنامۍ ځنګل کې هسې ژوند مه تېروئ. ډېره ښایسته موقع ده، دې کې زمری وګورئ. د ماهیپر پناه وي پیغلتوب تیر خو نه دی. د ماهیپر پناه وي پیغلتوب تیر خو نه دی. د تورې شړنګ تغله ده، دې ته زلمی وګورئ. او دا خاوره مه توروئ د ایټم بم په زهرو. دا خاوره مه توروئ د ایټم بم په زهرو. دې کې مرجان پیدا کوي، دې کې غمې وګورئ. زه د وطن خزانې په انسان نه سپارم. تاثیر صاحب دا شعر به تعالی ډالۍ کوم. عثمان تاثیر صاحب وایي زه د وطن خزانې په انسان نه سپارم، یا یې هم داسې پرېږدئ یا ورته سپی وګورئ. زه د وطن خزانې په انسان نه سپارم، یا یې هم داسې پرېږدئ یا ورته سپی وګورئ. دا د میوند پیغله ده، زه د ټیک ټاک بچی یم. دا د میوند پیغله ده، زه د ټیک ټاک بچی یم. ما ته بنګړي وګورئ، دې ته پټکې وګورئ. ډېره مننه. دا د میوند پیغله ده، زه د ټیک ټاک بچی یم. ما ته بنګړي وګورئ، دې ته پټکې وګورئ. منظر کشتۍ سوځوي جوړې واپس نه راځي. منظر کشتۍ سوځوي جوړې واپس نه راځي. د دې سپین غر نه شاته دا تور لوګی وګورئ. ډېره مننه مینهوالو، ډېره مننه جي. السلام علیکم. السلام علیکم. ما نه نومونه هېر شي اکثر عثمان تاثیر صاحب، چې ما ته څوک وایي د ما ته ډالۍ کړه پته لګي نه. خو د یو کلام به زموږ یو ډېر ښه رور دی، د مجیب زلمي رور دی، حسیب په پېښور کې دی. نو حسیب وروره تاله به دا کلام ډالۍ کومه. او تاثیر صاحب اجازت دی. وایي قد د لکه دنګ د چینار قد نه دی خو بد نه دی. قد د لکه دنګ د چینار قد نه دی خو بد نه دی. حسن د مستو حورو جد نه دی خو بد نه دی. او کیدی نو بس څه به اوس د بل قبر تابیا کوئ. کیدی نو بس څه به اوس د بل قبر تابیا کوئ. دا زما د لاش قابل لحد نه دی خو بد نه دی. ټیک ده که مې کور در سره نه کېږي نو ګور دې شي. عثمان تاثیر صاحب ټیک ده که مې کور در سره نه کېږي نو ګور دې شي. دا زما او ستا د ژوند مقصد نه دی خو بد نه دی. ډېره مننه. او ټیک ده دا لرزان شي خوړه اسمان ته وخیږي. ټیک ده دا لرزان شي خوړه اسمان ته وخیږي. دا د یو غریب سره مدد نه دی خو بد نه دی. او واوه خو پرېږده چې ټول کلام واوري نو وایي چې واوه خو پرېږده چې ټول کلام واوري نو وایي چې نه مړه غزل د دومره حد نه دی خو بد نه دی. او زه د بل د خدای توهین هم نه کوم خو ووایم. زه د بل د خدای توهین هم نه کوم خو ووایم بس خو لم یلد ولم یولد نه دی خو بد نه دی. عشق
خو د ازل نه تر ابده پورې ژوند لري. عشق خو د ازل نه تر ابده پورې ژوند لري. مونځ خو د ازل نه تر ابد نه دی، خو بد نه دی. تاثیر صاحب بس په دې خلک وایي چې دا کافر دی. عشق خو لازوال دی. تاثیر صاحب الله پاک کړی دی پیغمبر سره او تر پته لګي نه چې تر څومره به قایم او دایمي. او مونځ خو بس ختم شي. مونځ خو یو امتحان دی، دا پرچه به ختمه شي. دا شی به زه بیا ووایم، وایي عشق خو د ازل نه تر ابده پورې ژوند لري. مونځ خو د ازل نه تر ابد نه دی، خو بد نه دی. باز یم خو سرکار راته تمغې نه تړي وایي چې باز یم خو سرکار راته تمغې نه تړي وایي چې پنجې لګوي خو دومره بد نه دی، خو بد نه دی. او کنه غرمه ده په غرمه کې سپرلی چرته وي، او کنه غرمه ده په غرمه کې سپرلی چرته وي. راشه خیر د وخت ستا د آمد نه دی، خو بد نه دی. او لږ خو د جانان د مخ کتاب کې تلاوت کوه، لږ خو د جانان د مخ کتاب کې تلاوت کوه. شیخه د جنت د تلو سند نه دی، خو بد نه دی. ډېره مننه مینهوالو، ډېره مننه. دا بس ستاسو په خدمت کې لګیا یو، ستاسو په مینه کې لګیا یو. ستاسو انصاف چې څه راته وایې ماته منظوره ده. که چا ووي چې تور دی مونږ وایو چې تور دی، او که چا ووایي چې برک دی مونږ وایو چې برک دی. خو بیا هم ستاسو منظر وي، دا پښتو به وي، دا میدانونه به وي، دا غرونه به وي، همدا زما درانه او خواږه پښتانه به وي، او زما به ورسره مینه وي. ډېره مننه. السلام علیکم.